آخر هم طالبانو د پنجاب غلامۍ په خپل خوله ومنله چې علت څه دی دا ویډیو را سره تر اخره بدرګه کړئ. بالاخره طالب د خپل جهاد اسلام او شریعت څیره افغانانو او نړۍ ته ښکاره کړه. طالب چې 20 کاله په افغانستان کې په دې عنوان وجنګېده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو لخوا اشغال دی او موږ به د دې اشغال پر وړاندې خپل جهاد ته دوام ورکوو. پوره 20 کاله یې دلته افغان وژنه او افغانستان ورانونه وکړه. پوره 20 کاله یې د جهاد په نوم د افغانانو د هر پرمختګ ځان بساینې او تحول مخه ډب کړه. پوره 20 کاله یې د ښوونځیو دروازې د افغان ماشومانو پر مخ وتړلې او بالاخره پوره 20 کاله وروسته له هماغو اشغالګرو سره یې د نه جهاد تړون هم لاسلیک کړ. د دې 20 کلو په جریان کې هم اکثر افغانان په دې واقعیت پوهېدل چې دا جګړه نه جهاد دی نه اسلام دی او نه هم د شریعت د تحکیم جګړه ده، بلکې د پنجاب د ګټو د ترلاسه کولو لپاره غیر مستقیمه پاکستانی جګړه ده. خو دا چې له امریکا سره طالبانو د نه جهاد تړون لاسلیک کړ نو ټول اسلامي نړۍ ته هم دا ښکاره شوه چې دا جګړه د اسلام نه ده، ځکه د جهاد د پای اعلان هغه وخت کیږي کله چې د اسلام ضد لښکرې له انساني او مادي ماتې سره مخ شي. نو نه هم بهرني ځواکونه د سرتیرو له کمښت سره مخ شوي وو او نه هم د امکاناتو له کمښت سره چې د طالب په شمول ټوله نړۍ په دې واقعیت آګاه ده. نو ځکه اسلامي نړۍ هم د خپل شرعي او انساني رسالت په درک سره په افغانستان کې د طالبانو جګړه مردوده، باطله او غیر شرعي فتنه وګڼله او شرعي مشروعیت یې ورته باطل اعلان کړ. خو طالب له پخوا زیاته خپله جګړه ګړندۍ کړه. د ټولو اسلامي او غیر اسلامي بنسټونو او هیوادونو د غوښتنو خلاف یې پر افغانانو شته ځمکه هم تنور کړه چې د مور په غېږه کې پروت افغان ماشوم یې هم په دې واقف کړ چې دا جګړه نوره په بشپړه توګه پنجابۍ ده. اوس چې ولسمشر غني په ټول توان سره د طالب او پنجاب د دې شومو کړنو پر وړاندې کلک مقاومت کړی او طالب او پنجاب دواړه یې په دې قانع کړي دي چې د پښتون کې یو شوم خوب هم د حقیقت جامه نشي اغوستلی، نو غواړي چې د ولسمشر غني په استعفا یا لرې کولو سره افغانستان بیرته تیر تور تاریخ ته په ستنولو سره خپلو ټولو شومو موخو ته د واقعیت جامه ور واغوندي. په دې خبره ټول آګاه اوسئ چې د ولسمشر غني د استعفا خبره د پنجاب ده چې د طالب په خوله یې کوي. طالب دومره سیاسي، علمي او ټولنیز بصیرت او محبوبیت نه لري چې داسې یوه غوښتنه مطرح کړي. د دې کار واضح مثال څه وخت مخکې د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر غني سخت او کلک دریځ دی. لیدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو زما ملتیا وکړه. دا لیکنه د محمد نقیب زمان وه. که تاسو هم څه ویل غواړئ نو زموږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هم هیر نه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت.